د تیر نظام یو لوړپوړي چارواکي ادعا کړې چې ملا عبدالغني برادر ته زهر ورکړل سوي او د تداوی لپاره په عاجل ډول دوبۍ ته استول سوی. دا چې یاده ادعا چا او ولې کړې، آیا دا خبر حقیقت لري که نه؟ بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نبیل وایي ملا برادر مسموم سوی دی. د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل ویلي دي چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر مسموم سوی دی. نبیل د پنجشنبې په ورځ د لړم پر 25مه د طالبانو د سرچینو له خولې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې ملا برادر مسموم سوی او د درملنې لپاره دوبۍ ته لیږل سوی دی. د طالبانو مشرانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. تیر کال هم د ټولنیزو شبکو کارکوونکو د طالبانو په خپل منځین شته کې د ملا برادر د ټپي کېدو خبر ورکړی و، خو طالبانو دا خبر هسې ګنګوسه بللې وه. د نبیل د دې ادعا په غبرګون کې د طالبانو زیاتو پلویانو سخت غبرګون وښود او نبیل یې دروغجن یاد کړ. خو ځینو جمهوریت پالو بیا دا خبر حقیقت وګاڼه او د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو یادونه کوي. دا هغه دروغجن نبیل دی چې د دستاربندۍ په یو پروګرام کې عام شخص ملا هیبت الله اخوند وګاڼه او ادعا یې وکړل چې همدغه د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله دی. ایمانم خو عبدالرحمن ده، د خوست ولایت د مرکز مربوط د ډیری سیمې اوسیدونکی یم او په قوم باندې نیازه یم. هلته یو مدرسه لرم او تصویر د ما خپل او ډیرو دوستانو ما سره اړیکه ونیول او دارنګه د سوشل میډیا د رقم ما واورېدل او مې لیدل، نو هغه بالکل غلط ده. او بل خبره دا ده چې دا د دوی فهم ده، نو تاسې خپل سوچ ورته وکړئ. نو آیا اوس به د دغه خبره حقیقت ولري که نه؟ خپل نظرونه را سره همدغه ویډیو کې کمنټونو کې شریک کړي او د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.